تازه له BBC سره د هیواد د سقوط په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړې مرکه. دا چې ولسمشر غني څه ویلي او یا د مرکه یې چیرته او څنګه کړې ویډیو پوره وګورئ په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس قدرمنو لیدونکو. ولسمشر غني وایي جلال آباد یا خوست ته تلم خو دا ولایتونه تر کابل مخکې سقوط سول. د افغانستان بې واکه سوي ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې د نظام د سقوط په اړه ځینې خبرې برسېره کړي. هغه BBC ته ویلي چې د اګست په 15مه الوتکې ته تر خطو پورې نه پوهېده چې چیرته ځي. د ده په وینا لیواله و چې جلال آباد یا خوست ته لاړ سي، خو د ملي امنیت سلاکار یې حمدالله محب ورته وویل چې دواړه ولایتونه سقوط سوي دي. د اشرف غني په وینا د هیواد څخه د وتو پر وخت د ملي امنیت سلاکار او د PPS ځواکونو مشر ورته وویل چې ساتونکې ډله یې پاشل سوې او ژوند یې په خطر کې دی. نوموړي خپله لویه تېروتنه دا ګڼلې چې پر خپلو نړیوالو متحدینو یې باور کړی و. د اشرف غني په خبره د افغانستان موضوع خلیلزاد له طالبانو سره حل کړې وه او د ده په مشرۍ دولت یې له مذاکراتو او د افغانستان د قضیې د حل له معاملې څخه ایستی و. هغه ټینګار کوي چې که هیواد کې پاتې هم وای وضعیت به له اوسني حالت څخه کوم فرق نه و کړی. دا ورځې په پیل کې یعنې د اګست 15مه طالبان ومنل چې کابل ښار ته به نه ننوځي، خو څو ساعته وروسته خبره بدله سوه. د زیاته کړه د طالبانو دوې بیلې بیلې ډلې له دوو خواو ښار ته راننوتې او د دوی ترمنځ د پراخې جګړې احتمال به د 5 میلیونو انسانانو ښار ویجاړ کړی وای او ډیر ښاریان به وژل سوي وای. له دې سره دی تاییدوي چې خلک د نظام د ژر سقوط له کبله دی ملامتوي، خو په دې برخه کې د ده لویه تېروتنه هم دا وه چې پر نړیوالو متحدینو یې ډیر باور درلود. د BBC راډیو له انګلیسي برخې سره د ولسمشر غني دغه مرکه چې ویل کیږي شاوخوا 1 ساعت د 10 دقیقې به یې خپره سي. د ځینو خبریالانو په خبره دا ورته حیرانونکې ده چې مرکه د بریتانیایي ځواکونو پخواني لوی درستیز جنرال نیک کارټر کړی چې خبریال نه دی. تمه کیږي چې دې مرکې ته به په پراخه کچه د ولسمشر غني مخالفان او ملاتړي په تمه وي او ډیر غبرګونونه به ورته وښودل سي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.